بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایمه. په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ یو ځل بیا د انګلیس ژبې زده کړې باره کې تاسې ته جوړه کړې ده. په دې هیله چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ. زموږ چینل انلاین لرل سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. لومړی لغات. دوستانو، یادونه باید وکړم چې په دې ویډیو کې ما تاسو ته لغاتونه راوړي او انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته همدې لغاتونو او یا همداسې نورې جملې چې تاسو ته راوړم. لومړی لغات: ایټ، خوړل. ایټ، خوړل. سپیک، خبرې کول. سپیک، خبرې کول. واک، ګرځېدل. واک، ګرځېدل. دوستانو، دلته ال چې سایلنټ دی، خو په لغات کې لیکل کېږي، خو نور سایلنټ دی. واک، ګرځېدل. لو، مینه کول. لو، مینه کول. لایک، خوښول. لایک، خوښول. کنټري، هېواد. کنټري، هېواد. رایس، وریژې. رایس، وریژې. پور، غریب. پور، غریب. فرینډ، ملګری. فرینډ، ملګری یا دوست. سمارټ، هوښیار. سمارټ، هوښیار. اباوټ، په باره یا اړه. اباوټ، په باره یا اړه، خو ځینې ځای کې تقریبا لپاره هم استعمالیږي. تقریبا. ایرلی، وختي. ایرلی، وختي. دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی وي. که تاسې کومه پوښتنه لرئ یا غوښتنه لرئ نو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې او یا هم په همدې کمنټ کې ریپلی کې تاسو ته ځواب درکړم. د الله په امان.